تازه رامنځته شوې وسلوالې ډلې ویلي بغلان او کاپیسا کې مو 15 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د ازادۍ جبهې په نوم یوې وسلوالې ډلې چې د روانې پر 20مه نیټه یې خپل موجودیت اعلان کړی ویلي چې په بغلان او کاپیسا ولایتونو کې پر طالبانو بریدونه کړي او مرګ ژوبله یې ورته اړولې. دې ډلې د کب میاشتې پر 20مه نیټه باندې د طالبانو پر وړاندې د جګړې کولو لپاره خپل نوم او موجودیت اعلان کړ چې د طالبانو پر وړاندې به وسلواله مبارزه کوي. تر اوسه طالبانو خپل لوري ته د اوښتې زیانونو په هکله کوم خبر نه دی خپور کړی. طالبان د ازادۍ جبهې او نورو وسلوالو ډلو د موجودیت خطر ډیر کم بولي او وایي چې دوی کولی شي د دې ډلو چاره وکړي. طالبان وایي داعش ډله یې تر هغه زیاته ځپلې چې څومره یې فکر کیږي. دوی وایي په دې وروستیو کې چاڼیز عملیات هم په دې خاطر وکړل ترڅو د هیواد ملي امنیت تضمین شي. د طالبانو ډلې په خپلو څرګندونو کې ټولې نړۍ ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ یوه هیواد په وړاندې نه استعمالیږي او زیاته کړې ده چې افغانستان اوس تر ټولو امن هیواد دی. طالبان وایي چې د خپل پوځ، پولیسو او ملي امنیت د جوړولو هڅې یې پیل کړې او تر نیمایي زیاتې په دې چارو کې بریالي شوي هم دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.